صحیح شو. اوس د نړۍ کله زموږ سره د دکان بورډ جوړول دي، صحیح. د دکان بورډونه به څنګه جوړیږي د هغې دپاره شروعات دی. په بورډ کې د ټول نه اهم شی چې دی که نه هغه سیز دی. اوس ګوره دکان کې چې کنه مطلب دا بورډ راغی نو یو ریکټینګل خو به لازمي ډرا کړې. کله چې ته ریکټینګل ډرا کړې که نه نو په دې ریکټینګل کې د دکانو بورډونه چې هغه په انچو کې هم کېدی شي، خو په زیاتر په دغه کې په بوټونو په حساب وي. نو ته به پیک ټول واخلې او په دې پاڼه به کلیک کړې. چې کلیک دې کله واغستو که نه نو ته به په دې بره ځایونو کې یونټ په نظر راشي که نه. دا زموږ سره شو د دې انچز هغه بدلول. په دې کې به ته فیټ وایي، د فیټ مطلب فوټ دی. کلیک شو. اوس چې دې ځای ته ګورې که نه نو دې ته زموږ سره ویډت وایي او دې ته هایټ وایي. نو دا هایټ چې دی د دنګوالی شو او ویډت زموږ سره پلنوالی شو. اوس موږ له دکان بورډ په کار دی تقریبا چې د هغې ویډت یعنی موږ ته په خپله ژبه کې اوږدوالی وایو. دا دې زموږ سره څونه 8 فوټ دی. صحیح شوه. نو ته به 8 ورکړې نو دا 8 فوټ شو. او زموږ سره د هغې دنګوالی چې دی که نه هغه دې زموږ سره 2 فوټ. نو په دې کې دغه خبره وه چې دا زموږ سره چې دي که نه دا زموږ سره په دې ټایم کې وګوره فیټ ته بدل دي که نه. صحیح شو. د دې دا یو نه ده. بعض کس ریکټینګل مطلب داسې ریکټینګل نه دا ریکټینګل یو قسم له اوږد کې غټي کې دې له سایز ورکړي، او بعض کس هغه د شاته پرده نه ده پیجو په دې پیج چې کلیک کړي نو دې له مطلب سایز ورکړي. لکه دې اوس ما ورکو 8 نو 8 فوټ شو. د دې پلنواله د دې نه اوږدواله مقصد دی او دنګواله د لاندینې شو ته هایټ وای د 2 شو. چې انټر وهی کنه نو سره د پاڼه نه د هغې نه جوړ شو بورډ او هغه مونږ چې کوم ریکټینګل جوړ وړو کې منونه شو نو دا ډیلیټ کا. بعض خلک یې دسی کوي بس مطلب دا لازمي نه ده چې څوک دی هر څنګه او د سیم صحیح ده هر څنګه صحیح ده. بل د بورډ لپاره چې کوم مطلب سامان نه ډاونلوډ کول دي نو ما تاسو ته ویل چې کوم ځای ته بځئ پی ان جی وینګ ته بځئ د هغې نه ځان ډاونلوډ کوئ. نو اوس په دې کې به موږ ډېر شي سامان نه ډاونلوډ کړي هم په دې ډاونلوډ کې به پراته وي، لیپټاپ وغیره شو یا چې دغه دپاره که نه دې ځای کې به زموږ سره اوس په دې کې دا دی دا لیپټاپ شو دا پکې سکرین شوی نه. نو دا دواړه به مونږ کنټرول بونی سره دواړه کلیک شو که نه ماوس پکې او کیبورډ پکې کې جدا هم صحیح شو. دا اکسیسریز دي بس نور پکې دونه اوږدو ته حاجت نشته. صحیح ده. بس دغه سامان شو. دا مونږ ټول داسې ونیول او دې کورر ته یې ورادن نه کړه. دننه کېدونه بس چې دي که نه دا ټول په جمع به سلیکټ کړي او ټول به داسې غټ کړي. دې خوا مې سیټ ته ځان له کېښودل. دې له به اوس مطلب دا دی چې دغه راځي دا خو په دې کې به یاد ساتئ دا 8 فوټ دی. دا داسې په کمپیوټر کې موږ ته خو وړوکی ښکاري خو دا ډېر غټ شی دی. وشو جي په دې کې اوس زموږ سره کار څه شو. په دې کې به مونږ یو قسم له ریکټینګل جوړو. دا شی نه دی دا خو پیج دی. نو ډبل به کلیک کړي په دې به خود د دقیق مطابق ریکټینګل جوړ شي او په هغه ریکټینګل کې بس بیا ځان خپل مطلب د خلک کار شروع کړي. نو اوس ګوره لاول نمبر به موږ ډیزاین جوړو. نو خو تاسو ته پته ده چې ډیزاین به موږ څنګه جوړو. د هغې طریقه دا ده چې دې کې به اوس ګوره یو طرف ته به زموږ سره مطلب د کمپیوټر د دکان هغه مطلب نومي او بل طرف ته په هغې کې چې کوم کار کېږي هغه به او دغه طریقه بالکل ایزي. نو دلته کې به اوس ګوره مونږ ریکټینګل جوړ کړو. دې ریکټینګل به موږ داسې یو کلر ورکړو چې هغه کلر په دې کې مقمي. نو زه به له ورکړم تور کلر. وشو د هغې نه بس په د دې نه کاپي واخلو کنټرول سی کنټرول وي. دې له به زه اوس کلر ورکړم آوټلاین به دې نن کوي. ښه نن شو آوټلاین د دې نه مې آوټلاین نن کړه. اوس دې نه پس زموږ سره بل آپشن دی هغې ته ډیزاینینګ دی. اوس به کې لږ ډیزاین جوړو چې څنګه به جوړو. نو دا زموږ سره چې کوم ما کاپي اخیستی دې له کلر ورکړو وایټ نو وایټ چې وکړي بیا ښکاري که نه او دې ځای کې نه بیا داسې وړوکی کړو وړوکی شو. دا مې په دې ځای کې باندې داسې کېښودو خو دا به اږدو نو دا به مونږ څه کوو پاور کلیپ کوو به صحیح ده. پاور کلیپ پې کوو نو پاور کلیپ نه مخکې به لول دا سوچ کوو چې دې کې به ډیزاین جوړ کړو بیا به پاور کلیپ کوو ځکه دا څوک بار بار خو بیا نه کوي. نو دې ځای کې نه به اوس لول مونږ لاړ شو چېرته کې شیپ ټول ته بیا به کنورټ ټو کرف ووهو. دا به هم سره مطلب یو قسم له فري شي دې کې چې څه کار کوو مطلب دا دی چې موږ به هغه کار کولی شو. اوس دا ما لږ داسې کوي نه نو چې داسې دې کوو نو کنټرول ونیسه بالکل سیده راغی نه دا لږ داسې سکیو شو دې د سکیو وایي ښه او دا یو چې دی که دا مې داسې وویستو یعنې هغه ګوټ په خپل ځای دی او دا مې راوویستو. ګوره ورته اوس دا مې لږ کوږ شو نو مطلب دا دی چې دماغ مې بل طرف کې وځګه. صحیح شو. وشو دا دا بس لږ داسې خوس کېدن لږه دا زموږ ډیزاین شو. بس دا ډیزاین چې دی دا بس موږ دې ته دننه ولو نو پاور کلیپ د دقې دپاره استعمالیږي
د نیول دا بیا په منځي تاسو به رائټ کلیک کړئ ایډیټ پوینټ ته ولاړ شئ د لک کلر اسی چینج کړئ تاسو ښکاری کلر د لک چینج کنه دا چې کې خو شوی نو مطلب دا دی چې لګوټ دنه کا وځو وایټ کلر لوس ورکا سې دې د پارم ور کړو چې تخکاری اوس په موږ سکو دلته د دې ځګې نه به هم کیږي ها پاور کلیپ فینیش ایډیټینګ وشو دا ډیزاین ناغي دینه پس په بیا کې موږ یو بل ډیزاین جوړو هغه دې سه پرده غونډه کې لکه اوس دې یو ریکټنګل جوړ کا خیر دې غټ غټ راغوي ها لازمي نه ده دې له ور کې تاسو سپین کلر او آوټلاین باندې کوي او لړ به شي په دې ځګې کې به ترانسپیرنسي ټول لاخلي ترانسپیرنسي ټول چې تاسو کله واغستو کنه نو پدې کې ګوره تورواله ښکته سپینواله برا صحیح شو اوس ګوره پدې کې چې تاسو دلته کې خو دو نو دې کې به زمون سره راځي دې کې به زمون سره پیکواله را پیدا کیږي دا بلک بر بوزو دي سینه دې د شیشې شکل ته جوړو ښا صحیح شو دقه شان دین اوس ګوره د دې او د دغه په منځ کې بس نور صحیح ده فرق پکې نشته ها پاور کلیپ خبره ده نو افیکټ بل شو پاور کلیپ پر اخلو او په دغه کې به وردن نکو او رائټ کلیک ایډیټ او ایډیټ کې به ځان له بالکل برابر کو چې کوم ځای کې برابر پکای فینیش په کو ول دا فینیش شو لګو ګورو چې غټه وډو کې د څنګه نه نو مطلب دا رې چې مونږه د ځان لا دغه کولې هم شو دلته کې هغه مینیو بار ته ورشو بیا واپس راوستو ایډیټ کنټینټ کې ویلو کوټه خوس کې راخته کو او فینیش په فینیش شو دینه پس اوس ګوره د لکوټه خوس کې برابر ومخه لګ وړو کې کو فینیش شو پدې کې بس نوم لیکو نوم لیکلو د لپاره به ټیکسټ ټول لاخلو پدې ځای کې دې کلیک کو لاول لا یا دروست ناسه زو خپل چا استزانه دي ځای نه مې د فانټ نو واستل ورته فانټ مې راغستل او د ملګرو برهان کمپیوټر شاپ کنټرول ا او مطلب بیا سي راغټي دا نوم چې زوس غټوم وردا ډیر غټي دا مو ته د دې کمزور ښکارو دا ډیر زیات غټي ښا دلته په دې کې خو دو دینه بوز یو کارو کوم دا اپر کیس ته بدلون نو ټیکس او په ټیکس کې بیا چینج کیس او په چینج کیس کې اپر دا هم سره اپر ته بدل شو پدې کې بس موږ سره لګوټي کارو وکړو د دې لپاره چې د دې لګوټي چینجینګ به راشي نو دا موجوده کلر ورکو دې له موجوده کلر ورکو صحیح ده او دې له وایټ کلر ورکو صحیح شو داسې دا به راغټ کو په دې ځای کې به کېږدو په دې باندې آوټلاین چاپې راکو جو رائټ کلیک کې آوټلاین په چاپې راکېږي صحیح شو تاسو خپل خوښه ده فونټ ولا چینج کوئ تاسو نه دی خو بل فونټ ولا اخله داسې دا یو نه دی خو بل لا اخلي فونټ ځان دي چې نه هر نمونه تاسو منتخب کولای شئ مطلب کې دا بالکل نه دی او فونټونه ډیر شی ملایوي خسته خسته خو شو خو دې فونټ به ګوره چې هغه په سړی باندې بد نه لګي چې پہچانیم خکی چې دا نوم دا وسم د خپل فونټ نه 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 دا سکول راکا د کمپیوټري دغه کې داخله آوټلاین ته بالکل نن کا چې خپل برابر شي صحیح شو دینه بس بیا موږ لار شو شیډو دا ورګ دي کې هر نمونه ټول د خپل به استعمالول شي زه خو دې ټیم کې چې کم کار کوم کنه نو مطلب دا راشي دا زموږ سره ګوره پدې کې نوم راغی اوس په دې کې زر ریفلیکشن اچوم ریفلیکشن نو ګوره د دقیق نه به دسي کاپی واخلې رائټ کلیک کاپی واغسته شو کنه کاپی څنګه واغسته شو دې ځای نه به کلیک ونی چې بخت ته به راکاږي او رائټ په کلیک کې کنټرول وسره نه بیا بالکل هو به دقه سایز باندې کاپی واغسته کیږي یعنی موږ چې کدا کو کنه دغه سایز او عرض پلانواله بګینه یې چې کنټرول ونی سي کنه ګوره ته بالکل په خپل مطلب دایره برابر شي دینه به کاپی واغسته شو دې بس بیا لاشي ترانسپیرنسي ټول ته ترانسپیرنسي ټول چې کړه تاسو اپلای کوي پدې کې نو پدې کې ګوره دا تورواله ښکته سپینواله برا او لګ به خوس کې داسې کوي داسې د لکوګ راکوږي کنه دا باندې وای ښا داسې نه شوس او نور مطلب دا چې تاسو څنګه خپل لغه کوي لکه ترانسپیرنسي کم په کار د زیاته په کار د هغه تاسو خپل خوخه ده تاسو ما برکول کوټه داسې
لږ به یې خوست کې برګو چې دا لاندې دې کټ شي دقه شه صحیح شو دا ټرانسپیرنسي ټول شو دې نه بس اوس په دې کې یو کار کول غواړي چې ډبل واله نو ډبل واله نه دی پکار دی صحیح دی د دې ټیکسټ کلر نه دی دا زیل دی که نه نو دې سیسټم کول غواړي چې دې کې دا ټول به مطلب دا دی چې وایټ شي لوک ګورو چې لوک کم خراب دی سوي بس دا خپل صحیح دی وشو جی دینه بچ دا تاسو کم کارونه وکړو کنه دا به ټول سلیکټ کړئ دینه به ګروپ واخلئ ګروپ نه مخکې دا یا ساده کبه کې لک شیډو میډو کوي کنه شیډو کې ګلوم راځي ښا لکه اوس دا شیډو ما دي سي دینه واغسته لګنه نو دی شیډو کوز ورکشه دا خو شیډو دا خو پدې کې بیا پدې کې شیډو آپشن کې دلته کې هم سره راځي انساید میډل آوټ ساید نو دې کې طریقه دغه ده که تاسو لک زوم کوي ځان ته کنه او پدې ځای کې پریسیټ تیار شو دا نه دا سوې کنه نو ګورو ته مطلب تیار شو دی تیار شو دی دا مې واغستو دې کې مې دلته کې کلر کو زیړ نو مطلب یو قسم لا هغه ګلو طریقې ته زی او د خو شیډ وره ها او دې ځای نه بګي ترانسپیرنسي او دې ځای نه بلرواله دا بلرواله دی نه دا کم شو واست ګورو دا بګي ترانسپیرنسي سی وکیږي واست تاسو دا نه دی خو مطلب دا دې سی ور کوي چې کم یو خوخي هغه کې خو مطلب دا خو لوک په ګوري چې کم خسته ښکاري دي چې نه جوړ تاسو غرسنو بشانتي ورخ کړی او بیا سړی د ګورو مطلب زړه صحیح ده ها دا مشو دغه شیډو او ریفلیکشن دواړه او ورسره به کې ګلو شیډو کې دواړه استعمالېږي ګلو هم استعمالېږي ریفلیکشن هم استعمالېږي دا اوس ګوره دا جوړ شو لاندې مې کوس کو و د دې خپل لوک چې دی کنه په دې باندې خپل ښکاری نه جی که زین ته خبر راځي دې څه خسته ښکاری نو کوم دا دلته کیدو کړل لاندې نو دا به ډیر خوان کوي د دې دا کوم چې مونږ دا جوړ کړل دا به مطلب دومره خسته نه ده نو ایډیټ ته بلار شو دا به ډیلیټ کو دا چې خلک جوړ کی کنه په هغه ټایم کې چې په خپل بیا پته لګي چې یاره اوس مونږ کم کار بګار دی په دې ایرو کې باندې لګي چې اخوا دی خوای کوي نو څه کول نه ده دې طرف ته خدا راغی د دې طرف نه پس چې دی اوس په مونږ سو کو مونږ با اردو والا لپاسو به کې اردو می کنه نو دې ځکه ته برا شو مونږه په ان پیج کې به لیکلو کې به موږ دلته لیکو برهان کمپیوټر شاپ صحیح ده کنټرول ا او دې ځکه ما فونټ کولی فونټ بول جوړ کې چې کوم مطلب دا خسته فونټس دي لکه ځان اشراغت کې دې لپاره تاسو ښکاری کنه او دې ځان فونټ وګوره چې کوم خسته فونټ دي استعماليږي زیاتره نو دې دا دوبۍ موبای والا دا اکثر ډیر استعمالي او ډیر ځخمار مطلب نن سبا سوق نه خوخي خلک دې شیخ خوخي چې پاغه په انسان باندې مطلب دار سه بوج نه راولي په پړاولو کې په هر شي کې خپل اساني اسیر وګوره دا اسیر بهتر دی ها رائټ به کلیک کې کاپی به واخلې پک ټول به کلیک کې په دې به کلیک کې بیا به رائټ کلیک کې بیا به کاپی واخلې نو مطلب دای طریقه ده اردو دا راوړلو ان پیج دا بیا به رائټ کلیک کې پیسټ په وې نو دا به بیا د سی راځي یعنی اوس دا یاد شو نو دا چې دې راځي نو دې نه چې دا غلط نه دی دا شی بس یو کې دم نه سیو کړه کنه کنټرول اس په وې او دې د باور کې نیو بورډ سیو شو دا غون کورډرا چې بن کې او بیا دوباره ولګي کنه نو هغه شی خو دم وړای دی اوس په دماغ کار شروع کی او مطلب دا رته طالب هغه نوم په دغه کې راځي اوس قران هغه خو خیر ده دا به ډیلیټ کړو دي ځکه کنه او اوس په دې پیسټ ګورو تاسو راغلو اوس به کنټرول اس وخه اوس په دې کې به دغه ډیزاینینګ په دې کې به اپلای کوو نو اوس په دې کې موږ مطلب دا خپل ورو کار کوو نو دا هغه طریقو دا چې دا موږ دې بالکل وړو کې کو دور کوټه کېدو نه پس پلاړ شو لګ به خوس کې راغټ هم کو دا لیکل نه دي دا مې راغستو په دې بر سر مې کې خودو عموما د سی کنه چې دا دې شي او دور د مطلب بیا د لاندې صحیح شو لګ وایټ کوم چې ښکاری صحیح شو او دا دوه طریقې دي که تاسو دې طرف ته راړئ دې طرف ته نو هم صحیح ده لکه لازمي نه ده چې لکه په دې طرف دې شي دی مطلب یو طرف ته او دو بل طرف ته کدي شي دې شي هم صحیح ده بس ګوره ورته چې کوم بهتر دی لکه دا هم صحیح نه ده جی صحیح دا اور صحیح لاندې وتی تصویرونه ولګي او دې نه بس ګوره
اوس په مونږه سو کو دا به ټول مونږه بدلو ستا ټوټي ټوټي کوي ان ګروپ په بیا به دا جدا کو دله به ګروپ په کو دا به جدا ګروپ کو دا به جدا ګروپ کو ځکه کنه چې هغه کلر هغه سامان به دې ته اپلای کو کنه نو د دې ځکه چې دا سامان مونږه مطلب دا رې را اخلو دي ته راوړو نو ګوره ما د زماو د ضرورت دوه نشته ښه چې ته پوښتنه نه کوم خو بس ځان له ته ګوري دې ځکه به آی ډراپر راخلې دي کې به کلیک کړئ نو دا یاد ساتئ کنه دا ما کلیک کو او بیا مې د باکټ راغستو په دې ځکه باندې مې کلیک واغستو نو ګوره دې د بلبل سره غلوي نه نو دا بازم شی دي کار نه کوي ښه ځکه دا جدا یو شی دی او جدا یو شی دی نو ما څه ګران کار نه هو ځړ کلر دی په دې ځکه سو په دې کې سورونه کې کلر دی او په دې کې غلط شو ما دا ځړ شو او دا سپین دی صحیح ده او دلته می تور کو کنه نه خیر دی دا ز بدلو مله دلته کې بدا ایکستریکټ وو هم چې دا د تورواله دین راوځي ښه او په دې کې بزله کوټه خوست کې ګریډینټ استعمال کوم کنه نو ګریډینټ کې بیا مطلب هم تل کوټه سره تبدیلی په نظر راشي صحیح شو خیر دی ګریډینټ هر نمونه استعمالول شي تور دی نه زړل دی ودی دي خو چې دي سي چې مطلب دا خولې ښه دا صحیح دی ته به کې سوای نو دوه غوړې پته نه لګي او کنه دا راغی دا صحیح ده ما ته خو نه کوي یار بس ځان جوړول دي رو مې نو پويګم نو بس دا دی بالکل ډیلیټ کا د دې د بکاړو سکار نه رسته به سره ګور ډیزاینینګ آسان دی صحیح ده کنه سو هغه به شان خوراغه کنه اوس په لګوټه خوس کې راغټ کو ښا دا به هم له خوس کې راغټ کو ماشو د دې ټولو نه به مونږه هغه طریقه باندې کاپی اخلو کنټرول سره او رائټ په کلیک کو ټول به جمع سلیکټ کو ګروپ په ولې چې اوس ترانسپیرنسي ټول بیا مونږ ته مسلې جوړه د دینه دی کوم ترانسپیرنسي دا کنه هغه به دینه موږ څه کو کاپی وکړو ان ګروپ په واخلو د دینه به موږ ترانسپیرنسي کاپی کوو نو دا به کلیک کو ترانسپیرنسي ټول ته بلار شو په دې ځای کې دا لیکل دی سره کاپی ترانسپیرنسي پراپرټیز دا به کلیک کو د تبر شو راغی کنه نه دا هر یو ټکی سره ولګي صحیح شو د هر یو ټکی دی مطلب دا پیسټ کړو و چې ته دا مونږ کوم کاپی وکړه کنه دا اوس بالکل هوبو اقشه شوې صحیح ده او کنټرول زیډ وې د دې شو وس که ز ترانسپیرنسي استعمالوم په دې کې نو ګور یو ترانسپیرنسي ټول د پاره استعماليږي نو دقه سب د پاره سب کومه زما دقه وسته کنه نو په خو به تاسو خپل مطلب دا هیلپ ځان لکوي او زده کوي وي چې یو چې استعمال ما ته غینه کاپی کړو نو هر یو ته مطلب دا هر یو ټکی ترغه او دې چې ما وګورم مطلب دا یو به کړه خبره ختم صحیح شو دا ټوټل وشو لګي نور کمول غواړي نو کافي لګه برګه بسې شي کافي نو ورګه دا لک ترانسپیرنسي کوم په کنه اوس ګورته اوکې او کا دې ځګنه لګي دي سي راخکته کې کنه راخکته او لګي برکه دې برګه دسه بس نور نه برګه برکه واو د خورځې ده ما روه صحیح شو دا مرای د دې سره برابر دا ټول په سلیکټ کې ته وایي کنټرول جی دا به ټول سلیکټ کې دا به ټول کنټرول جی کې دا ټول په سلیکټ کې او ټاپ په وایي نو مطلب دا به یو بل سره لګوټي برابر شي او بیا به ټول په جمع سلیکټ کې ګروپ کې جو می ګروپ کو خیر به نقصان کوي دا جوړ شو دا کم تور بورډ چې موږ جوړ کړی کنه د تور کې د دې لوک ډیر خپل روان دی خو کوم مثال په تور باندې لمر رنگ چینج کو کنه زموږ ټول هر څه به خراب کړي نو اوس په دې ځای کې مونږه نور دې ځګونو کې دا موصول او دا شونه نه دي دا ولګو نو دې د لګولو طریقه خدا دا کنه چې دلته کې دا پی ان جی دا به هیڅ مشکل نه جوړي صحیح دی خو کوله برابر او ما دا کم ځای ډاونلوډ کړی دي دا ما دا pngwing.com نه ډاونلوډ کړی دي صحیح ده کنه دا به ولګي اکثر خلک باج ټیم کې یو تصویر ولګي په منځ باندې داسې په منځ باندې ولګي غټ ګوراته نو په منځ باندې څنګه لګي پی به وې دا په خپل پیج په منځ باندې وشي باج ټیم کې خلک داسې کوي نه
خو کته دسی لګې نو هم صحیح ده او کته ول یو سرکل دسی جوړ کی کنټرول سره دلته کېک دی دا مونږ ته خو دسی نخ کاری خو دا ډیر غټي صحیح ده وایټ کلر ولور کې ارسن کلر ولور کې او دینه به آوټلاین تاو کې دیږي کې ډایرکټ د آوټلاین دی نه تاو شو کنه وس تور دی نو تور خو بیا نخ کاری کنه آوټلاین و دیږي نه سرګه وس نور مزید غټول غواړي آوټلاین پراپرټیز ته لاړ شه دیږي نو نور نشتی کنه نو دیږي کې بسور کې 50 ولور کا او اوکې و راغټ نشو صحیح ده دا زیړ کلر دی خوښ نه اودی کا بلسا استخپل چایسته خو زیړ لخه ده آوټلاین کلر ولا چې کجې آوټلاین کلر کم نشي خسته ده سور صحیح ده سپین و یار سپین هم خاله یار په سپین کې دن دسه یو کارو به ګریډین خو دی وته نه ده ریډیل ور واخلي پر ریډیل کې زو کېدا هدي صحیح شو موږ څور کړی دی صحیح شو ساده ګل ته وګوره دې کې وسور کو زیړ دی کنه دا شو د تور چې دی کنه بس جوړ کو چې بدکاریږي وایټ کا دغه بوکو لاینر باندې چیکا باندې ټیم کې دغه یې کنه لازم سریګه ها لازم آوټلاین چې دی دا ولا سرګه صحیح شو دا سر لخ کاری او دقه تصویر نه ده دا په دې کې د نواچو داسي دا غلاندې دی جو رائټ کلیک او بیا آرډر کې ټو پرنٹ راغی دا بلک داسي راغټ کې راغټ شو دا غټېدو نو بس په بیا یاد ساتي دا مونږ ته واړه کاری نو دا غټ ښه دینه به یو کاپي واخلي د بل د لپاره او لړ به شو زمون سره افیکټ پاور کلیپ ته او د دې به کلیک کو ایډیټ کانټینټ ته ولر شو بس تقریبا صحیح دی او رائټ کلیک بیا فینیش کنټرول زد کنټرول اس وهي چې دا بیا سیو کیږي یو دا شو دینه بس به بل زمون سره راشي په هغه کې د دې دا کلر چې وایټ شي او دا آوټلاین زیړ شي نو خو به ښه زیړ هو نه خو د سی بل شان دی کلر داسې صحیح ده دې کې بم دغه شان دی وایټ پیکو او دا کلر واخلو نو دونه به شي چې خو به شي اوس ګوره کم شي وړو کې هغه ته وړو کې کم شي غټي ابا غټي هیڅ نه دا به وړو کې کوسو او دې کې مونږه پاور کلیپ او بس تقریبا صحیح دی نه د جوس برګې نو بیا بخکاری اوس د دې د سپین کلر نه دی سي دا سپین نو دې کې لګوټه چینجینګ پکار دی تورم صحیح تک تور بیا شاده کلر دی نو ځکه مې ډارک باندې داسې دا اوس ماوس ته جو لګ به وړو کېږو صحیح شو د دې نه به بل کاپي واخلو او ایکسټریکټ مطلب دا به ډیلیټ کو جاخي بنه جوړو کنه او دلته برا شو پاور کلیپ تر دنه او دا یو چې دا بس کوس لږ پیدا سي وړو کې کو او فینیش دا بل خاص کې راوټ کو نقشه کې فینیش صحیح شو دینه به کاپي واخلو او بیا غزر دا زه بار ټول ځکه استعمالوم چې تاسو پوه شئ ورې زما خو پیدا نه کې زه خو ډایرکټ میشته شم کیبورډ بر واخلو په دې ځای کې بس وکړو پاور کلیپ تاسو ته پته لګي په 100% کې ور ډیر 99% خو کې پاور کلیپ کار کوي اسانتیا ده لپاره وشو بیا راغټ کو موږ غټو بل طرف ته ځي وشو فینیش دا هم دی له هم د کیبورډ د دې دغه بشان کلر ورکو او دا ګور یو طرف ته دا شو په دې منځ کې اکسسوریز پکار دي واړه او که خیالو کې دا غټ دی نه سګه لس پیسو نه کاپی کې دا اوس وړو کې کول غواړي یا وړو کې کول غواړي یا دا بل بسې مرغټول غواړي یو شی دی د دې سسونه د دلته ګوره دای نه
دغه سیس چې د لور کو چې بخپل بسې شي د دې سیس سره 979 نو دا ګوره دام 979 کا دغه 979 کا 979 دی کنه الله 979 او لاندې 979 انټر خبره ده د ټول په جمع دي سلیکټ کا او ټاپ وها او بیا سی او ای وګنه او سی ای په دې کار نه کوي ښا د کې بیا زموږ سره سدي دغه ډیسټریبیوشن نه او ډیسټریبیوټ صحیح شو نو په ارینج کې الاین اینڈ ډیسټریبیوټ کې او الاین اینڈ ډیسټریبیوټ اپشن کې وسکول غواړي ډیسټریبیوټ کول غواړي دا ولاړ شو دا پراته شو دا پراته دي کنه سپیسینګ وها اپلای وها نو خبر راته بس ټول مې ته خو بیا په نور د زمانه خپويږي وس دا ټول په جمع کولو کې کوي نو مطلب دا نو ایشو دا ټول وشو دا اوس تاسو مطلب دا چې ما خو دې سي دا ټولز به خپل کته تاسو دې سي نه راولي او په بل طریقې فټ کوي نو هم صحیح ده مطلب دا سر ګوټیز ټایپ وندګي کنه اساس خپل چایس ته چې څنګه کوي نو دې سي بکیو دغه بکی جوړ کا ډیزاینینګ بکی جوړو کنه دې سي دلته به کیک دو دا بکی غټ شو په دغه ځای صحیح دی صحیح ولکه صحیح جو دا به دی خو شي ګوټه دا به بر شي او دا به سله خو سکه راغټ کو لپټاپ ته څه معمولی شي خو نه ده لګ به وړو کې ګور ټول پجامه کړه چې برابر راشي دا فکسینګ نه دا ګوټه لازمي اوس دا اوجو دا موس په دې دی خو کې دي سي او دې لګوټه کار کول واړي چې لګ را دنه کو کنه لیکن دا کې دا نو په ایرو کې باندې کیږي یا بل باندې لګ راکړي او بش دا خو دې لګ راکړي دا کې دا ټول ما بس نه په څه لګ را دنه کو کنه دا ټول آوټلاین نه دي ټول نه خو مې خو نو دا دې دا یوټیوب لکه دا هم نه قلار شغه دا دی خو سرته نه دا لپټاپ تور دی لکه څه شوم صحیح ده کلر صحیح ده نام خدای لوکه خدای ها نو شو صحیح شو د دې دا هم ګروپ کړل نه دی خو لکه اوس دا یو چې دا لک وړو کې کومه صحیح ده د دې بشان کومه صحیح ده نو په دې ځای کې د دې هغه سیس زم سره دا زم سره 568 ټیک نه دا به هم 568 کو 568 صحیح شو او بیا دلته کې به هم 568 په کو نو د دې بل ګټه خوس کې هغه الاینمنت برابر راشي زګوره ها و دا چې څونه دی خو دی کنه نو دا هم دی خو کو کنه نو ګوره دا سکرین شریف نه دا به لګ را دی خو کوي صحیح شو دا سي اوس دینه بس په دا ټول په جمع سلیکټ کی پدې کې به ټي وای نو چې ټي ته وای کنه بیا به دبل وسرم ټاپ ته کیږي نو بیره کته کنټرول زد به وای دا ورني دا په ټاپ کول غواړي نو دا په بس کلیک کې او ټي به وای دا په ټاپ شو صحیح شو د دې وس ټول سلیکټ کا او د دې د آوټلاین نه دی دا لک بدل کا لک لوکي خروزي کنه تور کې سرخ ښکاری تور بدن نشي څه آوټلاین تور کما صحیح دی دا صحیح دی صحیح شو دا به راخلوس په دې مزبانی به کېږدو او دا ټول بوز سي لکټي راغټ کو یعنی او دې چې مطلب نمونه نه پنا کوي صرف په پرند باندې لګ برو دا وکړو څنګه برا دیگه زو شیرو ساده ګوله ود نه دیگه څه دغه کو نه ده د دې دا ترانسپیرنسي ټول نه دا لګ برکوم ښا دا نوم مطلب ډیر زیات ښکاری
ما چې دا لکوټي بر شي کنه نوم او د غیر باندې نوم را باندې چوت کړی دی چې نور هغه ټکی لا پاسې اړولې دی موسین ګوري را ګوري نو چوت وا ال دوسو ګوره وو ته ګوره دې ته ګوره صحیح شو دې ځکه کې مسله کوټي چینجینګ پکار دی مقصد دا چې د دې دا د قشن دی یعنی نه کنټرول دا به ټول ګروپ کې لږ صبر کا دا ګروپ کا او دا بس ای وهي نو ای ونه هو سی وو سنټر شو نه او دا کم فرق چې دی کنه دا فرق بس ان ګروپ په بوزو ان ګروپ ته به کو او ان ګروپ نه بس په داله ګډه برا یا اخوا دی خو خوځو بس دا راغله برابر ټول بس ریډ کو ګروپ په کو د دې کاروم ختم شو صحیح ده اوس په دې ځکه کې نور په دې کې دومره ګران کار نشته په دې کې صرف پوس مونږه یو قسم لا دلته کې خلک مطلب سخر سے چل کېږي نه دا خو دغه شو خو نور هم څه پکار دي کنه نو د هغې دپاره به انشاءالله مونږ سبا بیا کلاس اخلو صحیح شو دا نننی کلاس شو دې پورې به تاسو رخ کوئ د هغې نه اخوا بیا مسله دا ده چې باقي کار به سبا وشي دا هم خو پوره ایره مو کنه وشو ښه اوس په دې کې صرف زموږ سره کار څه دی ایډرس موبایل نمبر ایمیل او مطلب په دې کې چې کوم سړی څه کار کوي که نه ریپیرینګ وغیره داسې څه لکوټې هغه به کې موږ دې لګولي داسې ګوره د هغې دپاره لاول نمبر سیمبل لګول نو سیمبل لګولو طریقه دا ده چې ته به ټیکسټ ته ځې انسرټ کرکټر به وهې د کرکټر نه پس چې دی که نه بیا به ته څه کې ته به ځې دا کرکټر چې وایي دا لږ ټیم مالي په دې راغستو کې دا لږ مطلب دا هینګ کوي او بعد ته ویلي وینډینګ که نه نو ډبلیو ورکړي چې ډایرکټ په لاړ شي یو دی ویبډینګ یو دی وینډینګ بیا دلته به نه ښکاري نو موږ به څه وکړو آل کرکټر دی که نه آل کرکټرز رالو نو ګوره یو به دا راواخلو دا به زموږ سره د څه دپاره شي ایمیل شریف دپاره شي دا اوس کته دی دا به لږ وایټ رایټ کلیک وایټ شو په دې به ښکاره شي یو به راواخلو ټلیفون شریف وایټ صحیح شو لږ به یې غټ کړو بیا به یې وړوکی کوو خیر دی او بل به کیسه وکړو ایډرس نو دا پوسټ آفیس هغه سیسټم نه دی دا اکثریت د دغه ایډرس دپاره لږ ډېر استعمالیږي که څنګه دا خو استعمالیږي په دې کې دا ویب ډینګ نه دی ویب په دې ویب ډینګ کې ما د لګوټې خس کې دغه ښکاري ښه دا کورونه به کشته نه دا یو کور مې پکې راکړت کوی دې ځای نه مې راوړو صحیح ده په دې کې لږ مسله ده خو خیري به صحیح ده دا ښکاري دا زموږ سره دا کرکټر یعنی دا دغه شو سیمبل شو موږ د سیمبل چې وایو دې نه بس په زموږ سره بل کاري هغه به دې ته بیا مخامخ لیکلي نو لیکلو لاول نمبر خو به دا داسې کلیک کو دا به هم کلیک مطلب د دې سیزونه به ټول برابرول غواړي که نه ډېر غټ یار نو په دې ځای کې دا نښه نه ده د دې نوم دی نان پروپورشنل سکیلینګ سایزینګ ریشو دا دې دپاره دی که نه لکه دا ګوره زموږ سره څه دی چې مطلب دغه کې مطلب ستورو لینډ دی که نه نو دلته کې چې تاسو کله مثال په تور باندې 1 ورکړئ که نه او انټر دی ووهو نو ګوره دی غټ شو خو دې کې یو کار دی د ویډت او هایټ دواړه اپراکسیمیټلی مطلب سوچ کې د هغې لکه مطلب طالب شیپ نه خرابوي د دې شي د برکه ده خو چې کله دا ته بند کو چې د کلیک کو نه لک کولو شو که نه د لک کولولو مسله دا شو چې ته څه کې کوه وایي اختیار مې درکو چې تو دلته کې 2 ورکړي که نه وختي ما 1 ورکړو د دې شکل نو بدل شي اوس څه شو نو مطلب دا څه شو خراب شو نو د دې تالي کار هم دقه دی چې دې ته لکه هایټ ورکړي لکه 1 ویډ په سره په خپله کمی سی وکړي وغیره که دا ورکو 2 نو لاندې هایټ ګوره په خپلې بدلو نو اوس په موږ دلته کې څو ورکو 0.3 به ورکو مطلب وړوکی شو ګوره برابر شو نو دې کې به هم بیا زه څه وکړم 0.3 او دا به هم زه 0.3 کوم نو مطلب پیدا ده که نه ده دا ټول ایکول شو اوس دا څه به د باډۍ د حسابه غټي څه به د څه د حسابه غټي هغې سره زمونږ بیا کار نشته دا ټول به په جمع ځان ته داسې ورټیکل کې دي او بیا به څه ورکړي ایلو نو مطلب برابر شو ارینج ته به لاړ شي الاین اینډ ډسټریبیوټ ته الاین اینډ ډسټریبیوټ کې بیا څه وکړي ډسټریبیوټ اپشن ته لاړ شي دا داسې شو دا داسې شو نو تا ته ما هلته ویلو چې لیفټو رایټو دا په ورټیکلي کې راځي
او ټاپ او باټم او سنټر چې دی په میثود کې مې دا خبرې کړي. نو دا اوس ورټیکل دی کنه، نو ورټیکل کې سپیسینګ وا کار یو کو وای نه کو اوس پدې کې وها کار یو کو کنه. نو اوس ګوره د دې ځګنه بس ګوره دلته اغه ځګي خبر ختم او دلته ګوره دا ولاړ دی کنه دي سي جو بس دا ولاړ شو دا پراته دي کنه، دا پراته پرو کې استعماليږي خبره ختم. دین پس دا ټول اخله په دې ځګي باندې کېږي دله ته مطلب دا کلر ځان لور کولم شي برابرولم شي کوله کلر لور کې رائټ کلیک کړو مطلب داسې کلر لک شاینینګ ماینینګ کنه دله به کې دا بل شان دي کلر لور کې داسې هه خو بس دا تقریبا زم چې دا وایټ شنه دا بیسټ صحیح شو دا بیسټ وایټ کاری او لک به وړو کې کو دا بورډ دی کنه دا دونه غټ شنو مطلب دا بیا به دا راوستم کوړي لک به وړو دا زوس چوړو کې کوم نو دا نقصان نه کوي ها. ټیکس پر اخلو دلته به کلیک کو د دې ځګنه بزاد وسنه ایریل لا اخلم چې بیا راته مطلب مشکلات وي. ایریل کوم ځای کې دی ARIAL ایریل لاغي او په ایریل کې مې بلیک واغلو ډبل بشي واستغه پون نمبر دی نو ماته لګ منګوره سوات کنټرول A مې وو خدا وسوړو کې دی وایټ په کو مکمل مطلب هم آوټلاین هم دغه شو. پیک ټول براخلو د پیک ټول راغستونه بس په لګوټه راغټ او لګ به زوم کو چې مونږ ته سخکاری کنه او لاړ بشو چرته کې ټیکسټ تا چینج کیستا اپر وشو دا بدلته کې کېدو بولډ د دینه به دا آوټلاین کړم کا ځکه دا مونږ الریډي بولډ راغستی هم دی کنه دا وشو ادینه کاپی ونیسه کنټرول او شفت ونیسه چې دا سیده راکوشي یا تر شفت غالبا تر شفت کې کنټرول له او رائټ په کلیک کې کاپی واغسته شو ټیکسټ ټول بر واخلو او سلیکشن به وکړو او مطلب اده بند کا سوګرا د بیرینګ ونه کی صحیح شو دینه بس په بیا لاندې راکوشو کاپی به واخلو او دینه بس په بیا کاپی به اخلو پیک ټول به ور لازمي ښه ټیکسټ ټول باندې کاپی بیا نه غسته کی او په دې ځای کې اوس مونږ دا نو باندې مطلب دا چې زموږ مسج شو ایمیل شو منشن کې او به خپل اوریجنل ایمیل نه دقه پروت ته رومه صحیح شو دا زموږ سره شو جیمیل په دې طریقو باندې کیږي اوس د دې کې دا موږ چې په کومه طریقه کو دا زموږ یو خپل طریقه ده لازمي نه ده چې لکه دا د دې څه کیږي دا شړې خپل ایډیا ده نه بیا خراب کوي کنه دا ما په دې ځای کې ولګو دا یو شو دغه خبره بیا مطلب په دې طرف ته کوڅوک لګي اردو کې نو د اردو د لپاره ماده طریقه خولنه چې دې ځګې نو د ایمیل او د خو نه کې خو لکه سید د اډرس نه پتا لکه د پتا اوس ایمیل او اډرس کې اوس ګوره د مالکو پتا او سلیش منګوره صحیح ده کنه منګوره سوات دا اوس ما ډېر وګدول ځکه نو چې بیا مطلب دا نقصان دی کنه ټیم خرابوي طریقه لازمي ده نور خو بیا رسته خو دې پاک ورو سره پوکي اسیر بو دا لګ ډبلی کنه او دا ډبلی خو الته کې ما د ښکاری چې دلته کې لپاسه دغه ما اسیر دی نه نو بیا د دې په مس کې بدل ولا خامخا پکاري جو دا نوري نستالق نه دا ډیر بیسټ ها کاپی په پیک ټول باندې بدا غون کاپی کی او لاړ بشو چلته کې کورل راته او په دې ځای کې به پیسټ کو اوس وخت کې دا نوم راغی خو کوله برابر وړوګې شو او ورسمه سره وګو او دا د پښتونو هغه لند شو او هغه چې نو هغه د پروفیشنل ډیزاینینګ لند شو هغه کې څوک د پتی متی نه لیکي خو ډایرک ورته خلک سکی دا دغه کوي دغه ولور کې جو بسې دسه یو دې طرف ته دا ورده شو اوس دې ځګونو کې دا خالی ځګونه نه دا سو خالی نه پریدي خو په دې ځکه چې نن سبا دور کې مشهور شي چې ده کنه هغه خلک غالبا دي کې سیل اینڈ سری کی کاشیبا باو سری کی سیل اینڈ پرکیش څه شي وره د دې بوډونو باندې خلک اوس دوه شیزونه لګي بس سیل اینڈ نو یو هول سیل دی لګي نه مړه خلک په دې بوډ لګي مطلب سیل او پرکیش کنه نو مطلب د پرچیز او نو نوم د تاسو هم ته راځو صحیح ده سیل اینڈ سرویس نو دې ځکه نو بس یو کاپی واخلو څوک به دا بار سو بیا دغه نشي کولای
دلته به اوس موږ څه وکړو لاړ به شو ټیکسټ ټول ته او دا به موږ ډیلیټ کړو دلته به ولیکو سیل او بیا کورنټ بیا به سروایس شو او دا به ټول سلیکټ شو او لاړ به شو اپر چینج کیس اپر سیل اینڈ سرویس او داسې به یې راغټ کو او دا همیشه تن خلک په دې لاست کې داسې لګوي صحیح شو او دې نه بس بیا په دې کې اوس څه وکړو لږ ډیزاینینګ نو مطلب دقه ډیزاینینګ به وکړو دا به زموږ سره څه شي زیړ به شي او دا خو جو سپین دی جو سپین به یې که نه داسې راغی نه او که فانډ والا چینج شو نو څه بده خو به نه نو دې ځای کې نه به وله مونږ لږ ښایسته غوندې کې فانډ ورکړو فانډ دا مشهور فانډ دی خو ډېر خاص دی دا فانډ ورکړو څومره ښایسته فانډ راغی نه اوس دلته دا وړوکی مونږ ته ښکاري دا چې راوځي بیا به درته پته ولګي ښه او دا غټ بوټ دی ښه اوس دا وشو دې نه بس په دې کې بیا مونږ دا به له خوس کې غټ کړو خوس کې بیا راغټ کړو وشو جي دې نه بس په مونږ بیا څه وکړو د دې نه بس په مونږ وکړو که دې کې بس د ټیکس چینج کیس ته لاړ شم او ټایټل کیس وهم که نه اوس لږ ښه ښکاري نه لکه د سرویس پته اوس صحیح ښکاري دا سرویس دی سیل اینډ سرویس دی وشو جي دې نه علاوه خلک په دې کې په دقه طریقو سره خپل نور هم مطلب دا کار کولی شي او دې ځای کې نه مونږ کاپي واخیسته جو هغه شی هلته کې مطلب کاپي وي دې وانهغسته خو لکه شی ډایرکټ ویوړو نو خیر دا خو ګران کار نه دی دا به دې ځای کې نه به اوس هم کنټرول ونیسو بره به ویسو او رایټ په کلیک کړو او په دې ځای کې به ټیکسټ ټول راواخلو او دا به ډیلیټ کړو دلته به څه ولیکو منګوره سواته او کنټرول ا او اپر وکنه دا چینج کیس اپر وشو دا واپس خپل ځای لاغی دې ځای کې زموږ سره تقریبا په دې بوټ کې لکه بوټ د جوړولو چې کوم کار هغه دا دی او نور په دې کې بیا اضافي کارونه ته هر څه کولی شي لکه اوس په دې کې زموږ سره مطلب دا اوس موږ دلته کې لګول دي که نه چې موږ دا کارونه کوو د دې نه علاوه مثال په طور باندې د چې کوم لیکل دي چې خلک وکړي سافټویر گیمز او سافټویر کمپیوټر سافټویر کمپیوټر دغه اوس زه کوم که نه نو طریقه خو دغه ده نو ټایم به خرابوي نو زه اسې یو صرف کومه دغه طریقه ده په دې ځای کې مې رایټ کلیک وکړو کاپي ته واخیستی شوه او لږ ټې به یې غټ کړو ټیکسټ ټول ته به لاړ شو کنټرول ا نو ګوره کمپیوټر او کورنټ کمپیوټر اینڈ موبایل صحیح हो کمپیوټر اینڈ موبایل او بیا سره انټر سافټویر ګوره سافټویر صحیح شو دا اوس د دې دا کم دکان چې دا کارونه کوي دا به لږ راغټ کړي چې له خوس کې برابر وي د هغې نه بس په بیا دا یو کار شو کمپیوټر اینډ موبایل سافټویر دا د کمپیوټر موبایل سافټویر بیا د کې وینډوز وغیرہ هارډویر هر څه مکمل چې څومره کارونه اب دې طریقې باندې خلک لیکي او فیل کوي او مطلب دا د هغه ټیم مطابق خلک ځان ګوري چې څنګه ډیزاین پکار دی دا د بوټ ډیزاینینګ دی دا بوټ جوړ شو اوس په دې بوټ کې چې کوم کار هغه مدستو وکړو په دې کې ډیزاینینګ بیا خلک ځان د خپل ټیم مطابق کوي او مطلب دا دی چې د بوټ په کم ټولز رغېږي ما به هغه ټولز ایکسپلین کړه صحیح شو دین علاوه بیا دې نه څه دي سیو مطلب د کنټرول اس والا سیو بل هم سره راځي سیو ایز نو کنټرول شفټ اس ته سیو ایز په بل نوم سره سیو کول او ایکسپورټ تصویر دی اغستل چې بیا مطلب دا مونږ چاته خایو دا غي د پاره مونږ سکو بورډ چې بس ایکسپورټ 700 دی دلته بو 700 نالو ځکه کنه او شی دغه په پټونو کې دی نو دلته بس مونږ کم از کم چې اخلو کنه نو مطلب دا چې 72 والو دام زما په حساب باندې کافی دی صحیح شو ځکه چې هغه دی واغستو نو کمپیوټر به نه خلولې جو بیا هغه صحیح ده نو قسم یې ته وکړه دا څنګه دا سیب دی د پاره دی چې یو کس ته بورډ وخه دا بورډ مونږ جوړ کو دي کې اوس لګ بلرواله څه راځي چې ما کمزور واغس دا دی د پاره چې مونږ ته نقصان جوړ لګي او ته چې چاته لګي هم کنه کمزور به لګي ځکه تا خپل مهنت کړی چې نه چې سوتي کاپي واخلې او د مخې سره پرنټ کیږي ته جنګ نه کوو ته ګوره به راځي نو ته به دې کې کنه چې هغه بیا راوباسي کنه چې بیا به د سره کار نه کیږي دا یو علم دی صحیح شو دا هم سره بورډ شو په دې بورډ کې چې څومره ټولز استعمالېدو هغه مې درته وښول سره د اردو لیکل سره د انګلیش لیکل
او ترانسپیرنسي او مطلب دا شیډو او ګلو او دا پاور کلیپ او مطلب دا د تصویر د کم ځای ناغلی ټول خبرې مې ته پکې وکړې ا 13 منټ ویډیو شو بس نه